أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة أو كما قال. تیرو دو جمعونه میں د بیت الله شریف او د حج متعلق یو څو خبرې شروع کړې. حج چې بنده کوي او دا مې په دې نسبت شروع کړی وي چې دا د داخلو روزې دي، نو چې کوم انسان سره پیسې وي او حج پې فرض وي نو حج له دې لاړ شي. حج په چا فرضېږي چې کوم انسان سره د بیت الله شریف د تلو راتلو پیسې وي. کم سړي سره دومره پیسې ورسره وي چې دی په بیت الله ته لاړ شي. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، چې دی بیت الله شریف ته لاړ شي او د حج احکامات پوره کړي او بیا واپس خپل کلي ته راورسي. مثلا د داخلې پیسې بې د داخلې نه خو څوک نشي تللی، او په ښځه هله فرضېږي چې هغې سره د داخلې پیسې وشي او خاوند یې ځي یا رور یې ځي، هغه انسان ځي چې د دې ورسره مستقل نکاح نه کېږي. زوی یې ځي، رور یې ځي، خاوند یې ځي، مثلا ترې ځي، ماما یې ځي، نو دې سره بیا که د یو کس پیسې موشي نو هغې سره به هغه سره به ځان ملګري کړي او لاړ به شي. او که چېرته بل څوک یې داسې رشته دار نه ته نو بیا په دې هله حج فرضېږي چې د دوو کسو پیسې ورسره وشي. خپله داخله به مو کړي او زوی له دې مو کړي، رور له دې مو کړي، مثلا یا پلار له دې وکړي یا خاوند له، او حج به وکړي د بیت الله شریف. دا ضروري څیزونه دي. د عمره فرض واجب نه ده. ګوره زمونږ خلک عمرو له دي او حج پې فرض دي، حج له نه دي. دا سخت مجرم دی چې کوم شی فرض دی نو هغه نه کوي، او چې کوم سنت دی نو هغې له منډې وایي. بیا په حج کې د مونږ خلک عموما تمتع حج کوي. د طالبانو ګرانې خبرې نه کوم چې 3 قسمه حج دی. د مونږ خلک عام تمتع والا حج کوي. تمتع حج څه ته وایي؟ ډېر چې د دې ځای نه روان شي د خپل کلي نه دې بدل ته ځان برابر کړي، زیاتي ویښته به وخورئ. هسې مفته کې یو ځل دا زیاتي ویښته و نوکان کټ کول پکار دی. زیاتي ویښته به لرې کړي، نوکان مکان به کټ کړي، ځان به برابر کړي، او چې د کور نه ځي بهتره دا ده چې مخکې نه چا سره لین دین دی چې هغوی سره خپلې صفایي راولي، ځکه د ژوند او د مرګ پته نه لګي، مړ نه شي او پردی حق پې پاتې نه شي. یا د چا پې قرضي دی هغه قرضونه دې خلاص کړي، یا دې ورته ووایي چې راشه وروستو به یې درکړم، ټیم دې ترې وغواړي. فرشتو کې په صله رحمۍ کې چې چا سره روانې دي هغې سره دې خپلې روغې وکړي، جوړې دې وکړي. صله رحمي قطع کول ډېر لوی جرم دی، ګناه کبیره ده، او دا یو ښه بانه ده. یا دې ډوډۍ وکړي هغوی دې راوغواړي، یعنې شرمېږي دې نه، ځان ته دې لوی نه وایي، په خپله دې لاړ شي هغوی سره دې جوړه وکړي چې وروره حج له ځم او دعا درته به کوم او دعا راپسې کوه. بیا چې کله ځي د کور نه عموما خلک ځان سره یو 4 جوړې جامې وړي. دا دې دپاره وړي چې هلته خپل پنځل خو ګرانې په دوام کار کېږي او نه چاته ټیم ډېر میلاویږي، نو عموما یو 4 جوړې جامې وړي. او زه دې خلکو ته ویم په دې 4 جوړو کې چې 4 وړې، 3 وړې، 5 وړې، نو یو جوړه په دې نیت باندې نه وي یو سا چې دا ته په مدینه منوره کې واچې. چې کله مدینې منورې ته ورسې او لومبې د حضور پاک ملاقات لځې نو خشته جوړه به واچې. زمونږ سلف و اکابر و تابعینو چې به کلم د رسول الله مبارک سلام لتلل نو غسل به یې کو او اعلی قیمتي جامې به یې غوستې، یا صفا ستره او خوشبو به یې پورې کوله، او ډېر په ادب او په احترام به د رسول الله مبارک ملاقات لتلل.
د حضور پاک د وفات نه پسم د ملاقات هغه احترام د چې کوم د هغې د دنیا په زندګۍ کې کوم احترام او کوم قدر. خیر د مدینې خبرې درته وروسته کوم. ځان سره د یو تولیه والی، یو بیگ یا یو بکس دی والی، ټچي کیس، او ځان سره د خپل ضروري داروګان والی، بنین منین، یو جوړه زیاتی کیړی به والي، یو خو هغه کیړی به والي چې هغې کې د ده دا ګیټۍ ښکاري او د خپې د میانځ د هډوکې ښکاري د چپلو په شان. ځکه په حج کې او په عمره کې چې دی حرام وتړي نو د خپې دا بره اوپره هډوکې به ښکاره کوي او ګیټۍ به م ښکاره کوي، او ځان سره د یو جوړه نورې کیړی والي چې دی هلته استعمالوي یا سپلی چې د کم عدد دی. ټوپی موپی، بنین منین، یو بکسود ورې ځان سره والي، د ګنډلو ستن او ورسره ستار دی والي، کله کله انسان دی او پکارېږي، یو پن دی والي، کاغذ دی والي، بعضې ضرور څیزونه او بعضې وخت کې انسان په هغې لیکل کوي، تصبیر یې ځان سره والي، مسواک او دا برش مرش یا صابون پرېږدي په جس کې هغې کې څه خبره نشته چې هلته بیا په ریالونه هلې نو ښه نه ده چې دی ځان سره یوسي، یا د شړشمو تیل ځان سره په بوتل کې بند که دا پرېږدي دې کې څه فرق نه راځي، دا ځان سره وه. نو د دې ځای نه به پېښور ته لاړ شي. نو پېښور کې به بیا څه کوې او ښه دا ده چې د کور نه وځي یو 2 رکعته نفل وکړه، په سفر چې بنده دي یو 2 رکعته نفل دی، او د دې نفلو نه پس الله ته توبه وباسه او معافي غواړه که خدایه څه ګناه شوي ما معاف که په اوږد سفر روانېږه، او د خدای شکر ادا که چې خدای شکر دی تا راله توفیق راکړه، او نیت به د اخلاص وکړې چې خدای زه حج ته ځم. ډېر خلک خو په دې نیت ځي چې لاړ به شم او دا مې 2م دی او دا مې 3م دی او دا مې 4م حج دی، ریاکاري به نه کوې. خدای که شیطان څه نیتونه اچوي زه معافي غواړم، زه خالص په دې نیت ځم چې ته راضي شي، دا به راوړه. نو لاړ به شي ایرپورټ ته. نو ایرپورټ کې هغه چې کوم د ایرپورټ قصې پیسې ویم به پوره کړي. هغه بکس به د ناغوي جمع کې هغه به هغې له ورکې په جده کې به یې درکوي، خو خیال کوه چې بعضې سامان به هغوی له نه ورکوي، لکه احرامونه چې ته تاوې 2 څادرې د احرام او هغه کمربند چې ورته وایي پټی دا به ځان له والې دا، او پیسې او پاسپورټ ټکټ موبایل وغیره دا به نه ورکوي. دا یو رکوټې بکس بیگ ځان له واله د هغې کې غاړې ته واچه. نو بیا بره د هغوی څه خپل قانون د ایرپورټ به پوره شي، نو بیا یو حال دی هغې ته به دې بوځئ. نو هلته بیا که دې غسل نه کړی نو هلته غسل وکړه، د غسل انتظام پکې وي، او که دې کړي ضرورت یې نشته، خو بهتر دا ده چې بنده غسل وکړي. نو د غسل نه پس د احرام د تړلو ځای وي هغې ته به ورشي. نو پرتوک په ځای به یو څادر ته کې احرام دی ته وایي سپین څادر، که سپین رنګ نه بل څه رنګ مې نو کار کېږي، خو عموما سپین څادر مستحب دی. حضور پاک د سپین څادر ذکر کړی دی، وی خیر ثیابکم البیس، سپینې جامې ستاسو دپاره بهتر دی، وکفنوا فیها موتاکم، مړیم چې ښخوئ په سپین څادر کې ښخ کې. نو سپین څادر ښه دی، هغه سپین څادر د احرام په دې دوکانونو کې خرڅېږي. اما یو د ځان نه د پرتوک په ځای لنګ کې او هغه چې کم کمربند دی پیټی د ابه پې وتړې د پاس چې کوم زاړه خلک تلي هغې به درته چل وښیي څه دونه ګران کار نه دی. هغې کې جیبونه په هغه جیبونو کې به یې پیسې میسې واچي، او کمیس بنین به لر کې نو بل څادر به د کمیس په ځای د ځان نه تاو کړي، ټوپی به نه په سری، هغه چپل به واچی، هغه کیړی چې د خپې د اوپره هډوکې او ګیټۍ دې پکې ښکاري. ورې داسې هم شوي دي یو سړی عمرې له ته عمره یې وکړه چې واپس راغی، ما ته وی مولوي صاحب ما نه خو یو غلطي وشوه، مې څه وی پرتوک مې نه ایستی و د پاسه مې پې څادر تړلی. موږ سره په حج کې و، ډېر عجیبه ساده سړی و، ډېر عجیبه ساده او عجیبه سړی په دې و، نیک سړی و. هغه ځای نه وله چا قالین راغونډ کړی او جومات له یې راوړه، وي دا د جومات نه وړم، او چې دلته راغی په 2 مدرې ورځ مړ شو غریب، خدای پاک دې وبخښي.
نو ما ته وی دا بس کې وی د ما او خیال نو بس احرام مې وتړه کمیس مې وې دا غي په ځای خو مې بل صادر واچو خو خیال مې نو چې پرتګ مې استوي د پاسه نو مې بیا نو په ټوله عمره مې پکې وکړه مې دم باور کې یو ګډ یا یو چيلې مو سلاله چې ټول اعمال دې پکې وکړل بس ګډ چيلې مو سلاله نو خیال کا واسه نه چې تم د پرتګ د پاسه لنګ وتړې چې دا پرتګ لړکو مو درنایر پاتې نشي هغه جامې برا واچه اب یو تیلې کې یا یو شي کې واچه خپل او بیا به 2 رکعاته نفل وکړي د سنت الاحرام په نیت چې دا د احرام سره رسول الله مبارک د احرام 2 رکعاته د احرام نه مخکې کړي دي زم کو 2 رکعاته به بعض خلک وی دا تحیت المسجد دی نه پیغمبر مبارک چې په کوم ورځ کې په ذوالحلیفه کې احرام تړاغه وخت جمعات کم ځای جمعات خورستو خلکو پیر جوړ کړي اخو یو صحرا یو میدان نو نیت باو کې او زمون علما لیکي وی په لومبي رکعات کې به قل یا ایها الکافرون او په دویم کې قل هو الله احد خو خیر کدانې نور سورتونه ویل شي سر به پټ کې دی وخت لا تا نیت نه دی کړی نو چې کله د مانځنه فارغ شي مونږ دې وکړو نو بیا به سر ښکاره کې نو د عمرې نیت باو کې د حج بنه کې نو لکه چې راولم کافي ده رسول الله مبارک څومره نیتونه کړي د زړه کړي دي لکه راوله چې عمره کوم بس اصل نیت هم دې ته وي قصد قلبي چې په زړه کې نیت وکړي لیکن که په خولې ویم ویلی شي وی یا الله د عمرې نیت کوم ته راته اسانه کې او ته قبوله کړي او زموږ عالمانو فقهاو د خلکو د اسانتیا دپاره د عربۍ دا الفاظ جوړ کړي دي اللهم اني اريد العمره فيسرها وتقبلها مني یا الله د عمرې نیت کوم ته راته اسانه کې او ته قبوله کړي خیر په پښتو کې ویل شي چې یا الله د عمرې نیت کوم اراده مې وکړله او ته راته قبوله کې او ته راته اسانه کې اسانتیا به راته خدای کوي او قبلې به الله ذوالجلال دینه مخکې به سر ښکاره کړي نو بیا به لبیک په زوره شروع لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک یو ځل به خامخا په زوره سړی وی او په دویم دریم ځل کویم ویلی شي خو یو ځل خامخا او ښځه به هم وی په هغې واجب دي خو هغه به یې په زوره نه وی پټ به یې وی او که چاله لبیک نه وردي مسنون خدا دی نو بل ذکر دی په زوره ووایي لا اله الا الله دی ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم یا بل ذکر ادی په زوره ووایي خو که یو ذکر یې په زوره نه وی دم به پې لازمیږي یو ګډ یا یو چیلې به بیا هلته لالی په سعودي کې غریبانانو له به ورکوي دې ته دم وایي لبیک د مخکې نه یادول پکار دی قسم دی ډېرو خلکو له لبیک نه ورکوي او ډېرې بوډاګانې زنانه حج ته اړه کېږي عمرې ته اړه کېږي او په لبیک نه پوهېږي لبیک نه وردي هلته د طواف چل نه وردي هلته د حج چل نه وردي بس دی خوښی چې بیبې راشي او پالنګ کې بیا کیني ښه مزېداره او متکې ته یې ډډه والي او خلک ولې مبارکۍ له راځي او ماشومان راولي او په هغې چوپ چوپ کوي پیره ته جوړه شو اجانه ته جوړه شوه نور کلی ته تپوس وکړه چې ابې بیبې عمره څنګه دې وکړله یا زویه خو چې چا څه کول هغه مې کول نه بیا غریبه نه پوهېږي نو زنانه چې شوق لري او حج د دي نو چل دې زده کړي د سکول دا تعلیم یافته زنانه هغې پوهېږي بیا د سکول کالج چې کومې تعلیم یافته زنانه نو هغې پوهېږي نو سړي نه چل نه زده کوي د خپل رشته دار نه نو دقسې زنانه له دې لاړه شي او د هغې نه چې چا مخکې عمره کړې او حج یې کړي او تعلیم یافته یي د هغوی نه چل زده کړي شرم ولې کوي نو ښځه به پټ لبیک وایي چې لبیک یې ووې نو باس اوس دا په احرام کې داخله شوه نیت یې وکړه اوس به د ډېرو څیزونو نه ځان ساتي اوس به ګنډلې جامې نه اچوي اوس به خوشبویي نه پورې کوي اوس به خوشبویه خوراک هم نه خوري خوشبویي به ځان ته په پوزه راکاږي نه دې نه به هم ځان ساتي ګنډلو جامو نه به هم ټوپی به نه په سرئ بنین به نه په سرئ جورابه به نه په سرئ هغه سپلی کیړی به نه پخپو کوي چې دا ګیټۍ او دا بر هډوکي پکې پټ شي نوکان به نالي ویښته به نه وباسي او که چاره دام هم کوي نو ګیرې له به ډېر زیات زور نه ورکوي چې ګیره نه چوڼی دا کار به نه کوي ویښته به نه وباسي خیرې به هم نه لر کوي د ځان
دا منوی چې خو ما نه خو بینځي ورګه په صابون ځانیزم صابون به نه استعمالوي صابون خوشبویه هغه صابون چې هغې کې خوشبویي نه دا په سعودي کې خرڅېږي نو که هغه صابون استعمالی نو خیر دی لیکن ضرورت د صابون نشته ولې د حضور پاک نه تپوس شو وی د الله رسول کم اجي غوره دی الله اکبر وی الشایس الطفل هغه چې دا سر ببري او دا سخه بین تی روانه ببر سری وی ګومنس چې وی خو ویخته تی وزي او دا سخه بین تی دي چې الله فرشتو ته دا خبره مخامخ کې الله خو خبردار دی خو فرشتو ته وی چې اے فرشتو تاسو انسان ما پیدا کوا فسادونه قتلونه بکی داغه انسان دی چې ما پیدا کوا داغه انسان دی چې لکونه روپے زما په خاطر ورکړ او ما خوشحالي او دا هغه انسان دی چې لکه د لیونو روان دی په خپل خوشبویه او بدبویه نه دی په خپل سر ګومنځ او غیر ګومنځ نه دی بوی ته روان دی خو دې د پاره چې ما رضا کی نو الله په فرشتو فخر کوي او لبیک بشورو کې نن سبا مصیبت دا دی خلق لبیک نه وي په لبیک خلق شرمیږي حالانکه مسله د دین دا ده چې په لوړ ځای خېجې لبیک به وی چې کوزېږي لبیک به وی ګاډي ته خېجې لبیک به وی ګاډي نه کوزېږي لبیک جز ته خېجې جز نه کوزېږي لبیک به وی آیا سلام سونه غوره دی چې چا سره ملاقات کې او سلام کې نو د سلام نه مخکې به لبیک وی نو بیا به ورسره سلام وکړي دا لبیک د حاجي او ترانه ده په دې شرمېږه مه په دې فخر وکړه دا مو چې خلک وی لبیک خلک به خپل کار کوي معنی څومره ښکلې ده لبیک یا الله زه ستا په در کې حاضر یم خدایه تا ته حاضر ولاړ یم الله لکه مونځ کې چې سړی حاضر ولاړ حاضر یم تا نه پټ نیم تا نه غیب نیم الله تا ته ولاړ یم ته مې وینې پروردګاره څومره الله خوشحالېږي ستا در کې ولاړ یم ستا په ځمکه ولاړ یم تا نه غیب هېڅوک نه دی او زه درته مخامخ ولاړ یم لبیک اللهم لبیک ای زما الله لبیک تا ته بار بار حاضر ولاړ یو ځای ستا نه پټ نیم ستا سوال ته حاضر ولاړ یم که ته په ما څه کار کول غواړې الله زه حاضر ولاړ یم که ته ما قرباني کې بیا درته حاضر ولاړ یم بیا وی لبیک الله اکبر لا شریک لک الله تعالی شریک نشته دی شریک خو هغه چا دی چې محتاج یې ته خو خدای محتاج نه الله په شریک ډېر زیات خفه کېږي او چې دا دی وي چې تعالی شریک نشته په ډېر زیات خوشحالېږي لا شریک لک لبیک بیا وی یا الله حاضر یم که نه پروردګاره یو ځل نه بار بار ستا در کې او تا ته حاضر یم زما سټ دا تا ته دی زما سټو کې ستا په لاس کې دی چې سره باندې کې او سره ته وی الله زمانه ان الحمد والنعمت لك والملک خدای ثناګانې خو تاله دي د ثنا لایق خو ته پروردګار او نعمتونه خو خدای تا را کړي چې څومره احسانات دي دا خو ستا دي پروردګاره دا زه چې حج دم روان یم دا خپې خو تا را کړي طاقت پکې تا چولی دی دا پیسې خو تا را کړي دا روغې سترګې خو تا را کړي لا شریک لک لک والملک بادشاهي هم ستا ده اصل بادشاہ خو خدای ته د دنیا بس بادشاہي نن بادشاہ سبا جیل کې پروت دی نن بادشاہ سبا قبر کې پروت دی تعالی خو الله قبر نشته تعالی خو مرګ نشته پروردګار دا به شروع کړي واورس فایده څه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے ترمذی شریف کی حدیث تے چې کم عمره والا حج والا لبیک وای چې چا د لبیک واورید د قیامت پر ورځ به د خدای په دربار کې د لګوي کوي چې الله دا سوچا مسلمان دی او د سوچا مسلمانې ترانه موریدلې دا او تا د پاره لبیک ویلې الله نه سپټ نه دی او چې دا دنیا دا چې چا اورېدلې دی هغه ټول راشي د قیامت میدان کې والله ته وای نو الله به سفارش قبول کړي او رسول الله مبارک فرمای چې څوک لبیک وای الله اکبر د نخی طرف ته د دنیا د ختمېدو پورې ځمکې د ختمېدو پورې او ګس طرف ته د ځمکې ختمېدو پورې چې څومره کاڼي دي او بوټي دي او څومره څیزونه ټول ورسره لبیک وای نو دا خروره اربونه کیربونه نه چې د شمیر نه زیات دي دی کې خو د دریاب قطرې م رالی د ونو پاڼې م د ځنګلونو رالی نو د دې ټولو لبیک چې وي د هغې برابر ثواب ستا شو
قسم دی لبیک ډېر لوی ثواب لري حضور پاک به پکې د خولې الفاظ هم وي لبیک بعمرة او حضرت عبدالله ابن عمر پکې نور الفاظ وی لبیک وسعدیک والخیر كله فی یدیک داسې نور الفاظ هم شته خو خیر هغه ته تاسو یادولی نه شئ ضرورت یې نشته لبیک شروع شو خیال کوه ګومند مومند به نه وی خیال کوه ګیره کې ډېرې ګوتې مه وه که دغه دوه څلور ویښته د چاردام سره پرېوتل په دې څه فرق نه راځي هغه بیا وروستو سړی 11-12 ریاله صدقه ورکړي جز ته به وخیږي جز به دې والوځي او په جده کې به دې کوز کړي هلته د سعودي حکومت خپل طریقه کار دی هغه طریقه کار دی په پاسپورټ مهر لګی ابه راوالی او هغه ستا چې کوم سامان جز له ورکړی دی هغه به په پټه هلته راکوز کړي او هلته به پروت وي په هغې به دې خپل نوم لیکلي نو ور به شی سامان به راوچت او بیا په جده کې د هغوی څه خپلې کارګزارۍ دي هغه به پوره کې نو بیا به دې بس ته وخیږي او ستا بیگ او خیال ساته بعضې خلک داسې په منډی دی ویږي دا بیگ به راته په بلډینګ کې میلاویږي نو بس نیغ لاړ شي او بس ته وخیږي دا کار ونه کې بیگ به خپل راوالی او چې کوم بس ته ته خیږي نو هغې ته به خپل بیگ وخیږي دا هم پکې راځي چې د یو بس ته وخیږي او بیگ یې په بل بس کې لاړ شي نو بیا لوی مشکلات ورته جوړي وګوره چې کوم بس ته ته خیږي هغې به دې خیږي نو بیگ به هغې کې واچي لبیک به دې خپل وی که د مانځه وخت راشي ته مسافر یې خپل د سفر مونځ به کې او باقاعده لبیک به جاري ساتې نو بس به دې بوځي مکې مکرمې ته نو په لاره باندې د حرم حدودات راځي یو وړه دروازه د لاره کې لګېدلې د پوټینې شان او بره یو لهیل لګېدلی دی هغې سره نو چې په هغې ورځې نو د الله نه به سوال وکړي زه بیا راته پښتو کې ویم اللهم حرم لحمي ودمي وجسدي خو خیر هغه الفاظ تا ته نه یادېږي پښتو کې ووایه یا الله زه ستا خپل حرم ته راوستم یا الله زما وینې زما ډوکي زما سرمن زما ټول وجود زما بچي خدای د جهنم په اور باندې حرام کړي او چې بیا د مکې مکرمې آبادۍ راښکاره شي نو بیا پښتو کې درته وایم عربي الفاظ تاسو نه یادېږي نو بیا به الله تعالی سوچت کې یا الله مکې ته دې راوستم خدای دې کې زما قرار نصیب کې مال حلال رزق پکې راکې د دې د آداب و توفیق الله راکې او خدایا په دې کې چې څومره عبادات کوم د هغې توفیق راکې او قبولې کړي نو بس په دې بیا بوځي خپل بلډینګ ته نو تاله به یې خپله کمره بوک کړي پیسې در اخیستې دي نو هغه کمرې ته به ورشي نو خپل بیګ میګ به کېدی لږ به دمه شي ښه دا ده چې بنده لږ دمه شي او که دمې او ملګري تلل نو نیغ به لاړ شي بیت الله شریف ته نو ما درته په تېره جمعه کې د عمرې چل ښولی لاول به طواف وکړې بیت الله او بیا به د صفا مروه په منځ کې اووه چکرې ولګې منډې به وې نو بس دا ستا عمره خلاصه شوه د عمرې هلکه چل مې راته تېره جمعه او بله جمعه ښولی دی ښه بله جمعه نو بیا به د هغه ځای نه لاړ شئ او خپل سر به وخورئ بهتره دا ده چې سر وخورئ او که د سر ویښته واړه کې نو هم صحیح ده خو دومره ویښته به واړه کې چې د چا ویښته کټ شي د بند دومره ویښته ترې کټ شي که د یو بند نه ویښته واړه دي نو بیا به یې کټینګ نه کې بیا به سر خری څلورمه عیسه د سر خریل یا څلورمه عیسه د سر ویښته د ګوتې د بند دومره کټ کول دا ګورې لازم دي د سعودي کې چې دا کم خلک زمونږ رونه بیګان هلته کار لتلی دي هغوی نه یو غلطي کېږي هغوی چې راشي عمره وکړي نو هغې خو سټوکي ساتلي او سرونه یې خشته ساتلي نو هغې سر نه کټ کوي او نه یې خرئ هغې پکې ټک ووایي ټک دی چې قینچي راوالي یو دوه ویښته یو ځای کټ کړي یو دوه بل ځای کټ کړي یو دوه بل ځای کټ کړي قسم دی دا ګناه ده ګوره پام کوئ دا چل څوک ونه په هغه ډول بس وکړئ چې الله پې خپه کېږي هغه ډول خوند کوي چې الله پې خوشحالېږي نو شیطان درته پړه کې واچوي چې کټ وه ولې سر به خرې او سر به راکوټې کوې نو خشته به نه ښکارې مړه دا ټولې فضول خبرې د حضور پاک نه خشته ویښته د چا مبارک ویښته ښکلې اعلی
داسې ویښته به و چې چمک به یې و لیکن په عمره کې په یو عمره کې واړه کړي دي او په حج کې او په بله عمره کې مکمل سر مبارک خریلی دی او رسول الله مبارک بیا دعا کړې ده اللهم ارحم المحلقین ارحم محلقین خدای چې چا سر خریلی دی یا محلقین چې څوک سر خریونکي دی نو خدای پاک ته پې رحم وکړي محلقین وایي اللهم ارحم المحلقین خدای چې څوک سر خری نو سر خریونکي دی رحم پې وکړي نو صحابه وایي والمقصرین یا رسول الله چې څوک یې کټ کوي هغې ته هم دعا وکړه که نه نو درې ځله ووی نه چې څوک یې خری هغه باندې دی رحم وشي وی چې څوک یې لنډی بیا وی چې څوک یې خری الله ته پې رحم وکړي وی چې څوک یې لنډی د الله رسول هغه ته هم دعا وکړه وی چې څوک یې خری ته پې رحم وکړي نو په څلورم ځای وی چې څوک یې لنډی په هغه هم رحم وکړي نو خریونکي ته یې درې ځله دعا کړې او چې څوک سر لنډی هغه ته یې یو ځل کړې نو خریل ډېر بهتر دي او که دونه غټي چې د ګوتې د بند عمره کتې کټ کېږي نو بیا کټینګ وکړه بس عمره دې خلاصه شوه ځان له پخپله هم سر خریلی شي ګورې بعضې خلک وایي ځان له به سر نه خری پخپله نه ځان له پخپله هم خریلی شي او بل له هم خریلی شي دا نشته بس بیا خپل بیلډینګ ته لاړ شه او بیا که لامبې هم او که نه لامبې هم لامبل څه فرض واجب نه دي خو بهتره ده ځکه وجود برې د خولو ویښته به یې در باندې نو سلخانې اوبه دي اوبه لامبې نو بیا به خپلې جامې واچې دغسې لکه مونږ چې یو ټوپی دې هم په سر که کیړی مې بس ممنوعات د احرام ختم شو دا عمره شوه ستا اوس منځ کې کوه طوافونه تکړه شې چې څومره طوافونه کې کوه زموږ علما لیکي یو حدیث کې شته چې پکار دي چې هر مسلمان کم از کم 50 طوافونه وکړي 50 چکرې نه ګورې ښه اووه چکرې یو طواف دی نو کم از کم 50 پکار دي چې هر انسان وکړي او عمرې هم پکې په میانځ کې کولی شي هلته کې مسجد عایشه دی هغې ته لاړ شه او د هغې نه عمره وکړه بعضې خلک دلته سادهګان وایي مسجد عایشې نه عمره نه کېږي وی دا خو عایشې بیبي باندې خپله ماهواري بیماري راغلې وه نو حضور پاک ورته وی لاړه شه او د هغه ځای نه دې عمره وکړه هغې د عمرې نیت کړی نو خپله بیماري پې د میاشتې غراله نو عمرې خرابه شوه ځکه حج له پکې بیا لاړ عمره پاتې شوه نو د حج نه پس ورته حضور پاک د هغې عمرې د قضا ووی نو وی مسجد عایشه نه و هغه وخت کې تنعیم و اوس هلته جومات جوړ دی خلک ورته مسجد عایشه وی ضرور سره عبدالرحمن سره تنعیم ته لاړه شه او د هغې عمرې قضا دې راوګرځوه نو وی دا خو د عایشې بیبي نه عمره خرابه شوې وه د بیمارۍ د وجې نه نو پیغمبر علیه السلام ورته دغه ځای وښو نو وی په تا خو دا بیماري نه ده راغلې چې تا هغه ځای له ځې دا قمقل خلک دا په کم کتاب کې دي چې ته به پتا بیماري راشي نو دا هغه ځای نه به بیا کې چې د هغې قضا کې او بل څوک بیا نه کوي دغه خو نږدې سی دی یو سړی وي زه عمره کوم د عمرې دپاره شرط دا دی چې د حرم نه بار به وځې نو د حرم نه دا نږدې ځای دی نو بنده وکړي رسول الله مبارک جعرانین عمره کړې ده جعرانین نو بیا خو به دلته هم دا وی چې حضور پاک خو ځکه د جعرانین کړې ده چې د حنین غنیمتونه تقسیمول نو هغې نه د شپې راغې عمره وکړه نو تا د حنین غنیمتونه تقسیم کړي دي چې ته د هغه ځای نه کیس دا اوس قمقل خلک دی بعد هلکه مونږ په دې نیت نه کوو مونږ دا نیت دی چې زمین هل ته ځو د عمرې دپاره شرط دا دی چې د حرم نه بار به وځې اوس پیغمبر علیه السلام د عمرې صفتونه کړي دي او زما په زړه کې دا راغله چې زه د عمرې نیت کوم زه به چېرته ځم د حرم نه به بار وځم نو د عایشې جومات د حرم نه بار نږدې ځای دی هلته به لاړ چې که هر ځای ته د حرم د حدودو نه بار ووتې نو ته ته نیت کولی شي نو تنعیم مسجد عایشه نږدې ځای دی نو خلک ځي د هغه ځای نه عمره کوي بلکل ته کوه دا نږدې او حکومت پکې جومات جوړ کړی سعودي حکومت باقاعده هلته ځي خلک او ګاډي والا حکومت مقرر کړي سعودي حکومت چې څوک ځي نو هلته کې تلی شي یا عمره وکړه ځکه حضور پاک عایشې بیبي ته ویلي دي د عمرې دا نه چې د حیض نه پاکه شوه د دې بدل به د دې ځای نه کې او که دا نی نو به د دې ځای نه به نه کې یو عمره د جعرانې نه وکړه هلته ټکسیان به بوځي رسول الله مبارک یو د هغه ځای نه کړی یو که مدینه منوره د مخکې وه نو د مدینې حج نه نو یو به د مدینې منورې نه وکړي
او زیاتی موکا. نو علماء لکی چې رسول الله مبارک په خپل ژوند کې 4 عمرې کړي دي، یوې ته حکمیه عمره و یو 3 حقیقي عمرې دي. نو بهتره دا ده چې تم پته د ژوند نه لګي چې بیا به لاړ شي که نه، نو یو 4 عمرې وکړه. خو خیر دی زیات هم کولی شي. خو بعضې خلک روزانه یو عمره کوي، بلکې داسې مې هم لیدلي چې سهار هم ځي او مازدیګر هم ځي عمرې له. نه، علما دې ته مکروه وایي. د عمرې ثواب ډېر دی، خو د ډېر عمرو نه ډېر طوافونه بهتر دی. یو 4 عمرې وکړه، که زیات هم کې کولی شي، خو روزانه نه، داسې په 2 درېمه 4مه ورځ. او زه طوافونه کوه، او طواف مې راته ویلي چې بیت الله ته به ورشئ او نیت به وکړئ، او 7 چکرې به ووایئ، او هر چکر په اول کې به استعلام کې، او په آخر کې به هم د 7 چکر استعلام وکړئ، او 2 رکعته طواف واجب به وکړئ. بس دا طواف دی. بس اوس طوافونه کوه. بیا چې د حج ورځې شي، ذی الحجه چې ورته وایي، دې پسې چې دا کومه میاشت ده ذی الحجه، نو په دغه میاشت کې د ذی الحجې په 8م تاریخ، نن سبا خلک په 9مه د شپې بوځي، د هغې څه خپلې مجبورۍ دي، خو بهتره دا ده چې په 8م تاریخ باندې د دې لوی اختر دا میاشت دی، خلک غسل وکړي ولامي، او زیاتي ویښته او نوکان کټ کړي. ښه دا ده چې بیت الله ته لاړ شي، یو نفلي طواف وکړي. که نشي تللی نو خیر دی په خپل بلډینګ کې هم کولی شي، هم اقصې 2 رکعته سنت الاحرام به وکړي چې مخکې د عمرې مې راته ووایي. په لومبي کې خو یا ایها الکافرون، په دې کې دویم کې قل هو الله احد، او امقه صادرونه به واچئ، هغه مچولی شي. بعضې خلک وایي نه، په یو کې چې عمره وکړي بیا پکې حج نشي کولی. دا غلطه ده. بعضې خلک وایي چې په کوم احرام کې د عمره وکړه، په هغې کې 2مه نشي کولی، لا انځې به. دا ټولې د خلکو خبرې چې په کوم احرام کې د عمره وکړه، په هغې کې 2مه 3مه 4مه هر څومره کولی شي، هم په هغې کې هم حج کولی شي چې پلیت نه، او چې پلیت یې خیر دی وي. نو بیا به د حج نیت وکړي د احرام د 2 رکعاتو نه پس. نو دلته به څه وی، یا الله د حج اراده کوم، یا نیت کوم، الله تی راته آسان کې او تی قبول کې. او که په عربی کې وی نو داسې اللهم انی اريد الحج فیسره لی وتقبله مني دوا، او بیا لبیک شروع. بس توسو په حج کې د قدم کېښود، او چې کوم څیزونه درته مه وي په عمره کې چې کوم څیز نه ځان ساتې، دې کې هم د هغې نه ځان ساتې. نو مینا ته به لاړ شي. نو د ماسپښین د 8مې ورځې د ماسپښین مونځ، او د مازدیګر مونځ، او د ماښام او د ماسخوتن 4 دا شو. نو سار له د عرفې ورځ ده، د عرفې د سار مونځ، دا 5 مونځونه په مینا کې سنت دي. نو بیا به څه کې، بیا به د ګاډې بوځي عرفات ته. بس په مینا کې نور څه نشته، دغه مونځونه کوه او لبیک وایه. او د عرفې پر ورځ به تکبیرات تشریق شروع شي، الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. لبیک هم خلق وي او تکبیرات هم وي، الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واصیلا، وصلی الله تعالی علی سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. نو بس څوک هغه تکبیر وي، څوک دا، او لبیک وي او رواني ښه په زوره وایه په شوق. نو عرفات ته به لاړ شي. نو که وختي لاړې لږ خوب وکړه، او که ناوخته او د خوب وخت نو مې کوه. نو بهتره دا ده چې هلته غسل وکړې، خو که غسل نه کېده او رشو نو صرف چارهدام وکړه. نو که هغه جماعت چې بادشاه یا د بادشاه نایب پکې مونځ کوي چې مسجد نمیره دی، نو که هغې سره نږدې وي، هغې ته رسېدلی شوې، نو بیا خو هغه ملا صاحب به خطبه وایي، به واورئ، او د ماسپښین او د مازدیګر مونځ به یو بل سره یو ځای وکړي. لیکن که په خپلو خیمو کې دې مونځ کوه، بلکې زه خلکو ته وایم چې هلته مه ځئ، ځکه ډېر لوی رش وي، ټول خلق په دې تلو راتلو کې خپل وخت تیر کړي، هېڅ ضرورت نشته. په خپلو خیمو کې یو امام مخکې شي او خلک ورپسې ودرېږي. نو بیا به د ماسپښین مونځ په خپل ټیم کې او د مازدیګر مونځ به په خپل ټیم کې، نو په خپلو خیمو کې به ښه مزېدار د ماسپښین مونځ وکړې، او د مانځه نه پس بیا د خدای ته جړاګانې کوه، زاري کوه خلق خدای ته، او ذکر کوه، درود شریف وایه. او یو کتاب کې دا راغلی دی چې 100 کاله ته به دا 4مه کلمه ووایې
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. سل کرتبا لا اله الا الله سل کرتبا سورہ اخلاص ہوئے سل کرت درود شریف ہوئے چې دا چا په دغه ورځ د عرفات په میدان کې اوې نو کدی د ټول عرفات د میدان د خلقو د پاره سپارش کوي به ولا خدای قبول کړي. تر مازدیګره پورې لګیا اوسه لږ پنورم کېنه چې ثواب دی وشي بلکې ودرېږه لغوندې بار ودره خیمې نه او پنور ودرېږه قبلې ته مخ که خدای ته وجاړه. دا د ژړا ورځ درونو رب العالمین فرشتو ته ویو ګوره که نه د لرې لرې ځای نه راغلی تاسو خو یې مه پیدا کوه دا د مه راضي کوي او ما ته جاړې او ما ته چغې وایي ای فرشتو ګواهان شی ټول مې وبخل وی الله پلان کې خو پکې دا حج لا نه دی راغلی دی لا پلان کې ګناهګار پلان کې دا پلان کې دا پلان کې دا وی فرشتو دا د دې نیکانو ملګري دي دا مې ورسره وبخل. دومره خلق خدای د اور نه په بله ورځ نه ازادوي چې په دغه ورځ څومره ازادوي. لیکن زما رونو افسوس ډېر افسوس چې دا ورځ بعضې خلک په خوبونو کې تېره کړي چې منځو کې وده شي او دا ورځ بعضې خلک په چکرو کې تېره کړي په دې موبایل یو بل سره رابطه کوي ته کوم ځای زه پلانکی خیمه کې ته کوم ځای پلانکی کې اورېږه زه د پسې درلم نو خو یو شان خیمې وي یو شان سړکونه یو شان ستنې وي د بجلۍ نو دې ته خو نه پوهېږې نو ټوله ورځ یو بل پسې وګرځي یو بل پیدا نه کړي. هسې هلکه څه پکې د خدای بنده ملګری دې پیدا که او که پیدا دې نه که څه چل کېږي او څوک به موبایل کولو کې نو خو کدي سره به خبرې کوي دوستانو سره به خبرې کوي. زما وروڼو زه خو خپلو دوستانو ته مقتدیانو ته د جمعې چې زما آواز څوک اوري بلکې ټولو مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې د خدای خاطر وکړئ دغه ورځ د دنیا نه تعلق کټ کې صرف الله سره جوړه کړي. ښځې سره او بچو سره هم تعلق کټ دوستانو سره هم تعلق کټ یو الله سره خپل تعلق وساتئ وجاړه ورته ښځې لم دعا غواړه بچو لم دوستانو لم ټولو لم موبایل دې بندوه چې موبایل دې کولی خو خلک هم د دعا محتاج وي درته پاکستان او یو ځای بل دی نه خلک هم ټلیفونونه کوي نو بس هغوی سره به ناست دی څه ضرورت دی ځان کټ که د مخلوق نه خالق ته ځان برابر کا او خدای ته وجاړه قیمتي ورځ ده چې الله فخر وکړي په فرشتو دعا دله قبوله نو بیا به راشه خیمې ته د مازدیګر لمونځ به وکړي په جمع نو بیا د مازدیګر نه پس بیا الله ته زاري کوه جاړه بار له ګذره خیمې نه او نور ته سرتور سر ودرېږه ملنګانو غوندې شکل جوړ کا وجاړه خدای پاک ته کفن دی چولی دی یا الله خپې بلې خپېم پروردګاره حضور پاک نه دا تپوسم کې چې کم حج غوره دی وایي هغه چې د لبیک چغې پکې وي او هغه حج غوره دی چې پکې ګډان چیلي او خان ساروي خلک حلال کړي د خدای په نوم نو تر ماښامه پورې چغې وه نو د ماښام نور چې پریوځي توپه ډس کوي هله به را روانېږي چې تر څو نور نه پریوتی نه به را روانېږي نو هلته بس کې څوک کینه څوک پیاده راځي د عرفات د حدودو نه به هله روځي چې نور پریوځي ګورې که نور نو پریوتی او ته ترې راووتې نو واپس به ورځې او که واپس هم ورنه وتې دم به در باندې لازېږي ګډ چیلې نو را به شې مزدلفې ته ماښام مونځ به نه کړي مینا او د عرفات په منځ کې یو ځای د مزدلفه ورته وایي نو چې هلته راشې نو په کلو میدان به سملي وده به شې خو د خوب نه مخکې به د مونځ وکړې او دس په لاول وکړې نو لاول به د ماښام 3 رکاته وکړې ادا نیت پکې د قضا به نه کې وخت یې خدای بدل کړی نو د هغې نه پس به هلته خلک جمع کوي د ماسخوتن به وکړي 2 رکاته که مسافر وي که مقیم وي نو 4 به نو چې ماسخوتن مونځ یې وکړه نو بیا 2 رکاته سنت د ماښام بیا ورپسې 2 رکاته سنت د ماسخوتن بیا 3 رکاته ویتر بس د بېغمه وده شي نو کوشش وکړه چې وختي پاسې خوب چاله نه ورځي ځکه په کولو میدان خلک پراته بجلی لیټونه هم بلي بالښ هم ني خو خیر خوب اوم کې سړی ښځې ځان له سړي ځان له نو بیا به وختي پاسې او 10 په کې تهجد وکړه نو په لومبي وخت کې به د سار مونځ وکړي بالکل سبا خطو پسې لومبي وخت کې به د سار مونځ وکړي نو وقوف د مزدلفې به وکړي قبلې ته مخکې ټوله مزدلفه کې وقوف کولی شي نو ذکر کوه درود شریف وایه الله ته جاړه چغې وهه
نو د انور د خطو نه لږ مخکې به ځان سره به د شپې نه کاڼي راجمع کې مزدلفه کې کاڼي ډېر زیات کم از کم یو 50 کاڼي روانه یو کم 50 لګي خو 50 کتابونه او یا لیکلي دي خو هغه چې څلورمې ورځې ته پاتې کېږي او د لوبیا د چڼې عمره کاڼي که غټه می خیر دی که تیره کوټې می خیر دی خو دا سنت دی نو نیغ براشي خپل خیمې ته به نه دی نیغ براشي د مینا اخیري حد ته به راورسي خلک ځي خلکو دا پیاده را رواني خلک نو هلته کې غټ شیطان ورته دا خلک وایي جمره عقبه هغه به په 7 کاڼو ولي هر کاڼي سره به الله اکبر یا بسم الله الله اکبر ولله الحمد رغما للشیطان ولرضا للرحمن یا دا وایا چې الله ستا د خوشحالولو شیطان د خفه کولو دپاره اولم یو کاڼی بیا بل اووه به ولې زیات به نه ولې زیات ګناه ده نو چې اووه دې وویشتل نو بیا ښه دا ده چې په داسې طریقې اولي چې دا ښې طرف ته مینا ته شي او دا ګس بیت الله ته خو خیر د هر ځای نه یې ویشتی شي بس بیا به دعا نه کې نیغ به لاړ شي بیت الله شریف ته نو بیت الله شریف ته چې ځې په لاره نو بیا خلق دم شکر کوي دې ته به قرباني نه وایي ګورئ دې ته دم شکر وایي د شکریې څاروی لالول نو خلکو یو کس ته پیسې ورکړي نو هغه لاړ شي منډی ته هر سړی په خپله خو نشي تللی نو یاد ساته دلته چې شیطان دې وویشت سر و نه خری ګورئ چې تر څو ستا قرباني نه شوي یعنې دم شکر نو چې څاروی دې حلال شي په ټیلیفون هغه سره رابطه کوو چې چا له دې پیسې ورکړي دي او هغه راته وایي چې ستا څاروی مې حلال کو نو هغه له به سر خری او که څاروی دې نه حلال کړی او سر دې مخکې وخری نو بیا در باندې یو ګډ لازمیږي ګوره نو بیت الله شریف ته به راشې نو لاول شیطان شو نو بیا دم شو علاله نو د هغې نه پس سر به وخری نو جامې به د خپلې بدلې کې نو لال به شي بیت الله شریف ته نو طواف زیارت به وکړي دا فرض دی په دغه ورځې هم کولی شي د اختر د 3 ورځې د ماښامه پورې کولی شي د نور پرېوتو پورې نو دا بسی په خپلو ګنډلو جامو کې وکړه طواف دی او ورپسې د صفا مروه 7 چکرې بس اصل حج دی خلاص شو شپې له کوشش وکړه چې بیا مینا ته لاړ شي نو په سبا له به بیا 3 واړه شیطانان ولي په بل ورځ به بیا 3 واړه ولي نو بس قصه دې خلاصه شو او په لومبۍ ورځ چې ولې نو کوشش کوه چې د زوال نه مخکې ولې خو که د زوال نه پس هم ولې پروا نشته حتی که څه د عذر د وجې نه شپې ته ولې نو هم تعالی خیر دی او په 2 ورځ دا بیا د زوال نه پس ولې او د شپې هم ویشتی شي دا ستا حج شو بس دا مې راته اسانه طریقه و د مارون نو الله یې تاسو مونږ ټول بوتلی کې حج داسې خلک به ووینې په حج کې چې حیران به شي غریبانه بې کسه بې څوکه بوډاګان رنځوران او څوک خلک په سیکلو باندې ګرځئ خیر د دې حج متعلقه څه بعضې خبرې هم پاتې دي او د مدینې منورې د سفر هم نو ابرته آینده جمعه کې ویم انشاءالله العزیز د میروزو د کندي د فلیلي اوښې وفات شوی دی الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د وډیګرام جهانګیر وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د چارباغ احسان الله وفات شوی دی الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د عمرزو مولانا محب ګل صاحب محب ګل مولوي صاحب ډېر نیک انسان و زموږ دلته باباجي سره یې وړه دوره هم کړې وه او ټول زامن او رشته داغه نواسان وسیع عالمان دي او وفات شوی ډېر نیک انسان الله دې هغه مغفرت نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي لطیف حسین حاجي صاحب بیمار دی الله دې وله روغ صحت ورکړي بعضې ملګري بیماران دي الله یې ټول له شفا ورکړي الله دې روغ صحتونه ورکړي دی وایي چې زمونږ په مدرسه کې د جومات کې د قرآن مجید درس د مخکې نه شروع یو قاري را سره و اوس مونږه دویم قاري هم درس له نیولی دی دا درس له 3 بجو نه ماښامه پورې وي اوس د ماښام نه پس د ماسخوتن پورې مونږ هم درس شروع کړو نو کوم هلکان چې د مازدیګر روزګار نه وي نو ماښام دی راځي یا دی دواړه او دا زموږ دلته دی جومات کې ها لکه دلته به پخوا یو قاري
او دلته دوه قاریان مونږ په دې جومات کې نیولي دي، دوه حافظان فی الحال. نو د 3 بجو نه ماښامه پورې هم درس دی او د ماښام نه د ماسخوتنه پورې هم درس دی. نو که ستاسو ماشومان په ناظره سبق وی یا په حفظ وی نو د 3 بجو نه تر ماښامه پورې هم سبق دلته ویل کېږي او د ماښام نه ماسخوتنه پورې هم. ښه الله دې کامیابي نصیبه کړي. ښه او زمونږ امور حیات چې دی زمونږ مستقل ملګری دی، الله دې خوشحاله کړي. د زوی واده یې دعا ورته وکړه چې الله یې واده په خیر عافیت سرته ورسوي، الله یې پې خوشحاله کړي. یا الله دا چې کوم مړي دي ټول وبخې، الله وارثانو له صبر ورکړي. او ډېر دوستان بیماران دي، دعا وکړه چې الله تعالی وله روغ صحتونه ورکړي. او باید دوستان دی هغوی ته څه پریشانۍ مشکلات دي، دعا وکړه چې الله پریشانۍ مشکلات په خوشحالو بدل کړي. باید دوستان یو بل سره ورانې دشمنۍ طلبګرۍ دی، الله دې په روغ وبدلې کړي. الله ته زمونږ نه راضي شي او د فتنو د آفتونو نه هم په امن کې وساتې. او زمونږ د جومات ته ډېر لرې ځای نه پېښور نه او دا یو ځای بل ځای سوات نه ډېر میلمانه راځي، الله په یو قدم ولاجونه ورکړي. او ما چې دا کومه طریقه د حج اجمالي ذکر کړه، خدای مونږ ته زده کړي او مونږ له توفیق یې راکړي. که څوک تللی دی او که څوک نه دی تللی، الله ټول د بیت الله حج ته بوځي. هیرونو مونږ که غریبانان یو نو خدای غریب نه دی، مونږ که فقیران یو نو خدای فقیر نه دی. ګورئ الله نه یقین ساتئ، الله به مبوځي، خدای پاک دې مبوځي. او الله هم د فتنو آفتونو نه مونږ په امن کې وساتي. اول ته ډېر مسافر دي په مکه مدینه او سعودي کې یو ځای بل دی، هغوی ته دعاګانې کوي دي مسافرو ته چې الله تعالی د ویزو د مشکلاتو نه وساتي. الله وله ډېرې ګټې ورکړي. د ډېرو غریبانانو مزدوري نشته چې الله وله مزدوري ورکړي او الله یې د فتنو آفاتو نه محفوظ کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.